صاحب اول زه هغه محترمه هستي راغواړم چې د چا په مینه او خلوص چې نن مونږ دلته کې راغونډ یو ناست یو او هغوی مونږ ته ډېر پراخه دا خپل ځایګی راکړو چې تاسو هر ټایم دلته راتلی شئ. نو زما مقصد د احمدزاده خان نه دی، خو هغوی زه په دې دوو شعرو راغواړم چې وایي: ودانه د دنیا د یو ارمان په محبت، ودانه د دنیا د یو ارمان په محبت، پر هر لمو ساتلی دی درمان په محبت. او رشتې د وفا ګورو په شاړو دښتو ګرځو، رشتې د وفا ګورو په شاړو دښتو ګرځو، ټپه ټپه هرزیو قربان په محبت. ډېر محترم جناب احمدزاده خان درخواست کوم چې هغوی راشي او ستاسو سره یو څو مختصر خبرې وکړي. جناب احمدزاده خان. بسم الله الرحمن الرحیم. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب وبشره بمغفرة واجر کریم. صدق اللہ مولانا عظیم. اے گردش ایام تیرا بڑا شکریہ، میں نے تو ہر پہلو میں دنیا کو دیکھ لیا. انتہائی مشکوریم کہ تاسو زما د غریب خانې ته راغلی او زه ستاسو د ټولو د زړه د کومې نه شکریه ده، ځکه چې زما دا خلک خوښ دي. دا شاعران چې که نه دا زمونږ د دې خلکو په ماضي د حال او مستقبل دوی عکاسي کوي خلکو ته، دا هغه د دنیا هغه ټول هر څه د چاپېرچل هغه دوی ته ښیي. خو زمونږ خلک د دو طبقو اپریشیشن نه کوو، دوی ته شاباشي نه ورکوو، او دا کار د حکومت دی چې ورته ورکړي. ما غوندې سړي څه کولی شي، خو دغه ځای به درکړي. خو دا اپریشیشن نه دی. ستاسو اپریشیشن دا دی چې د دې نه مخکې د مغولو حکومت و، داسې بس مخکې پکې د تغلق خان او پلان خو دوی به وظایف ورکول. خوشحال خان خټک به هم وظیفه اخیسته، غالب صاحب به هم وظیفه اخیسته. وظیفې مقصد دا نه چې ډوډۍ هغه ته به دومره څه ورکول چې د هغه به پې ښه ګزران کېدو، بلکې مونږ تاسو خو د معاشرې کریم اف د سوسایټي دی، یعنی استاد کم چې د پرایمري استاد دی او کم چې د خو چې استاد دی ټیچر او شعرا دا کریم اف د سوسایټي، د دوی نه سوسایټي جوړېږي. لیکن مونږ چې څومره شاعران یې که نه مونږ یاره به دا هسې لکه نه څه غواړي، نه چا د چا څه په تمه دي او نه وله ته څه ورکوې، خو تا ته د معاشرې عکاسي کوي او تا ته ما ته زموږ معاشره ښکلې کوي، ښایسته کوي، رنګینه کوي. نو ولې ته داسې خبرې که ته څه نه شې ورکولی نو هغوی پورې څه وایه وینا کول مه کوه. خو زه د حکومت وقت نه دا ګیله کوم چې ولې تاسو داسې سیمینارز دوی ته وظایف د دوی اپریشیشن ولې نه کوئ؟ دا خو زمونږ کریم اف د سوسایټي ده یار. تاسو موږ ته ولې دا دومره شاعران چې نه د چا نه څه غواړي، لکه څه غوړ خو غواړي که نه ویل مله وټکه زه یې نه شم دا اوس دا چې معافي غواړم تاسو نه زما سیتم دا سنیټر و راحت حسین دا په خپل دغه پسې ګرځي د جمعیت علما اسلام شنګلی دی. هر سړی څه غواړي، خو شاعر د چا نه څه غواړي نه راشي او تاسو ته ستاسو هغه آینه وښیي او بیا ځي. لیکن مونږ خلکو کې هغه اهلیت نشته. نو زه اوس شاعر نه یم چې په شعر و شاعرۍ باندې پوهېږم او یا پکې خبرې وکړم او یا شعر و شاعري. دا زما پیله په دې 70 سال عمر کې پیله ما تاسو د مشاعرې ته کېناستم، خو دغه سړی راغی ټلیفون وکړي چې درالمه د شنګلې نه نو ما راښودله پاسه. خو زما خوښې زه ګورم په دې موبایل کې څومره شاعران چې دي که نه او ټول ورځ زما شعرونه دا مې خوښ دا شاعري زما. او خاص کر له مې بیا دته مې وخت وویل چې ساحل صاحب مې ډېر خوښ دی او رحمان بابا اقبال صاحب دا زه ګورم. او دلته کې اوس یو کابلي یو شاعر دی څه نامه یې ده هغه هم ډېر زیات ګورم دی خو خوښ دي دې چې په زما سره مطیع الله تراب. نو دا شاعري زما خوښ
بس خلک دي وما علينا الا البلاغ. زه به تاسو ټول پوهیان او ښکلي غټ خلک یې، زه به تاسو ته څه